السلام علیکم ګران شاګردان ولې جوړ شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې د هغه اپوزیټ ورډز ان انګلیش په انګریزي کې متضاد الفاظ راځي دا ډیر مهم الفاظ هم دي او متضاد به هم زده کړو د دې ولټ الفاظ دې ته انټونیمز هم وایي اپوزیټ ورډز هم ورته وایي راځي اول لفظ دی لایټ سپک هیوي دروند لایټ رڼا ته هم وایي خو دلته ایجکټیو دی سپک ته وایي وایټ پراخ نیرو تنګ لانګ اوږد شارټ لنډ شارټ نه ویل کېږي شارټ آر سایلنټ دی لنډ تیک پنډ تین نری ویګ غټ سمال کوچنی کشنی فل ډک ایمپټي تش ایمپټي نه ایمپټي تش هارد سخت سافت نرم نیر نږدې فار لیرې کلین پاک ډرټي خیرن لاود په زوره کوایټ چوپ ویټ لوند او ډرای وچ سویټ خوږ بیټر تریخ برایټ روښانه روڼ ډارک تیاره سټرایټ سیده یا سټریټ کروډ کوږ strong تکړه weak کمزوري ضعیفه fresh تازه stale وروست خراب زوړ sour تریو sweet خوږ cheap ارزانه expensive ګران easy اسانه difficult سخت beautiful ښکلی ugly بدرنګه kind مهربان kind cruel ظالم بېرحمه cruel د ایک سایلنټ ده cruel brave زړور کوارډ بې زړه confident باوري doubtful شکمن optimistic هیله‌مند pessimistic ناهیلی ناامیده patient صبرناک impatient بې صبره دلته زموږ بې صبره لیکل کېږي humble عاجزه arrogant کبرجن loyal وفادار disloyal بې وفا نو ګرانو شاګردانو دا زموږ د نن سبق د اپوزیټ ورډز ان انګلیش په انګریزي کې متضاد الفاظ وله ډېر مهم الفاظ وله معنی وله هم تلفظ ولو هم اپوزیټ یعنی متضاد الفاظ مننه